له بغلان وروسته له غور او فاریاب څخه د سیلابونو خطرناک خبرداری او د مړو زیاتوالی. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په مکړۍ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. په فاریاب او غور کې ویجاړونکي سیلابونه تر 10 ډیر کسان مړه شوي. په فاریاب او غور ولایتونو کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې په دغه ولایتونو کې د ځپونکو سیلابونو تر 10 زیات کسان مړه کړي او ګڼ مالي زیانونه یې اړولي دي. د فاریاب ولایت سرچینې اشتې صوب ورځپاڼې ته مني چې شنبې د غویي پر 29مه د میمنې ښار په 15 ولسوالیو او شاوخوا سیمو کې سیلابونه یو ځل بیا اوسیدونکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د سرچینې په خبره تر اوسه د دغو سیلابونو له کبله د 25 کسانو وژل کېدل منل شوي. دا احصایه لومړنۍ ده او د زیاتوالي اټکل یې شته دی. د جمعې په ورځ هم د فاریاب په پلچراغ، المار، قیصار، پښتونکوټ او د خیبر په ولسوالیو کې سیلابونو 18 مړه کړل. ورته مهال د بادغیس سیمه ییزې سرچینې وایي چې دغه ولایت د قادس ولسوالۍ په کرکیا کلي کې تېره شپه سیلاب یوه او ښځه او د هغې 2 ماشومان مړه کړي. د سرچینې د معلوماتو پر بنسټ د دغه طبي پیښې له کبله 2 نور کسان په قادس او آب کمري ولسوالۍ کې مړه شوي دي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو راوتلو له کبله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ، موږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.